لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی مکا و خوبونا لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی. اسرونو قرآن باندې عمل او په قرآن پویدل او دا قرآن پا مفہوم او دا غی پا معنی پویدل دا ہر انسان کار ندے. دارنگی پا حدیث باندے پویدل او دا حدیث پا معنی زان پویول او دا اغینا مسئلہ اخکل دا ہر چاکار ندے. رب العالمین پا دے امت دا نبی علیہ السلام کے صحابوں کے تابعینوں کے دا غینا پس چکم خلق دی دا سے پاک او پوئے انسانان پیدا کری دی چیغی دا قرآن نا او دا سنت نا دا امت تپارا مسائل رو باسی. قرآن حکیم کے دا آیات تے دا دینا دا مسئلہ روزی دینا دا معلومی گی دینا دا معلومی گی دینا دا معلومی گی. دا پیغمبر علیہ السلام دا حدیث تے دینا دا مسئلہ معلومی گی دینا دا مسئلہ معلومی گی. نو دا سے خلق چاگی دا قرآن نا و دا پیغمبر علیہ السلام دا حدیثو نا مسائل رو باسی او عوام ورباندی پویوی اغیتا بیا ایمہ مجتہدین وی امامان چتا سو آئے الکوی دا تر چاپا مذہبی وی دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تر چاپا مسلکی دا امام شافی رحمت اللہ علیہ پخواہ دا ما شمانو تا دا اخپل استادانو دا خلقن امامان سو دی پی سلور دی دا دیر دی سلورم ندی خود دے سلورو امامانو فقہ و دا دی مذہب مشہور دے دا دی پا مذہب باندے چے کم خلق دی اغیتا مقلدین وی اگا خلق زیاد تر دا دوی دا مذہبونو تشہیر شوی دے اگا مشہور دی ذکر دا سلور خلقو تخکارے دی. نور پا تیرشو زمانوں کے دا دین علاوہ نور مجتہدین او امامان تیر شوی دی. دا دی امامانو کار سدے دا دی کار دارے چے دا قرآن و دا سنت نا مسائل براو بس اب امت ترسی دکا ما دا توی چی دا قرآن پا مفہوم پویدل لاغی پا معنی پویدل لاغی نا مسئلہ اخکل دار چاکار ندے. دارنگی دا حدیثو پا مقصد پویدل لاغی نا مسئلہ اخکل دار چاکار ندے. اور نار سری دا کولی چی دیر لوی علم غواری دیر لوی پویا غواری اغیبان طالبان پوی گی دا خبر نکم ساسو دا عوامو دا پوی دا پارا زیو دو خبر در تکم. نو دا ائمہ حضرات امامان دا غی مقصد و دا غی کار سدی دا قرآن نو دا سنت نا مسائل دا اخکل. مشر امام پدے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے پخپل وقت کے دو دا شاگردانو دیر لوی شاگردانی تیر شوی دے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ امام محمد رحمت اللہ علیہ امام ظفر رحمت اللہ علیہ بیا دا غی شاگرد امام محمد صاحب شاگرد امام شافی رحمت اللہ علیہ دے دا غی شاگرد امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ دے دا طول امامان امام سے شاگردان دی. اور بیا دا روستو چکم محدثین تیر شوی دی امام بخاری امام ترمذی امام ابو داود دا ټول د دوی شاگردان دي. گویا لوی محدثین دا حدیث لوی امامان او دا فقه لوی امامان دا د امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ شاگردان دي. او رب العالمین چې هغه لکه پویا ورکړی دا د خپلو شاگردانو او د په شریکه د قرآن حکیم او د احادیثونه 12.5 لکه مسلې راوښکې دي په خپله زندګۍ کې 12.5 لکه مسائل او دا داسې نه وه هغه عالمو مجتہدو امامو خدا سے نوا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پخپلا زمانہ کے دینی مدرسے جوڑے کڑے ہوئے لکنن سبا چی تا مدرسہ جوڑا کے زی جوڑا کمبل سوک جوڑا کی و منگو چی مدرسے جوڑو چندے والا گوارو بیرے چندے نہ ہو مسئلہ چلی گی نا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بدا دے ٹولو مدرسو انتظام پخپلا کاؤ داغی استادانو لتنخواگانی بے پخپلا ورکولے داغی طالبانو لخوراک و سکاک تر جامو پوری ضروریات دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پزیمو. تاریخ لکھ چی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پخپل دور کے شپاڑس مدرسے وے درسونو غٹ غٹ شپاڑس غٹ غٹ مدرسے دا بزاد اغوی چی داغی نگرانی با امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کولا. بیا داغی دا شاگردانو مدرسے داغی شمیر نشتا دا شاگردانو مدرسے دا غی شمیر نشتا اگرچہ اگا مدرسے دا سے نوی لکا زمونگا استاسو دا مدرسے چی دی اگی کے بعد حدیث و دا فقہ درسونا کی دل او پا دا مدرسو کے جی سمر استادانو دا غی انتظام ٹول دا امام سے پدیمو چندے مندے سوالونا بے ولا نکول
او کته دا دونه پیسې کم ځای وي. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه زبردست تاجر و، ډېر لوی زبردست هغه تاجر و، تجارت به کو او بیا د کپړې تاجر و. دا کپړه به اغشتله او هغه به خرڅوله او د هغې ډېر لوی مارکیټ او ډېر لوی انتظام یو. نو د کپړې تجارت به کو، د هغې سوداګري به کوله او ایمانداري څونه وه. یو ځل یو کس له کپړه ورکړې وه په مزاربت ته دا یو طریقې چې زه دله مثلا پیسې درکمه او تا ته ووایم چې ته په دې پیسو باندې کار کوه او چې څومره ګټه وکړي نیمه ګټه ستا او نیمه زما ده. پیسې به زمئ او مزدوري او عمل به ستئ او چې څومره ګټه یې به نیمه. دې ته مزاربت ویل کېږي. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چاله کپړه ورکړې وه یو سړي له، زه دا کپړه یوسه او دا خرڅه که تجارت پکې کوه او چې څومره ګټه وشوه نیمه سته او نیمه زما. سړی لاړ هغه کپړه یو ښار ته یوړه. ډېره موده پس دا سړی واپس راغی. امام صاحب ورته وایي هلکه ته خو به نور کله زر راتلې، تا خو ډېر لوی ټایم تېر که، ولې کپړه نه خرڅېدله که څه چلو؟ وی نه صاحب، زه چې کومې علاقې ته تللی وم او کپړه مې وړې وه نو هلته د کپړې قات و. بعضې وخت کې د غنمو قات شروع شي نو خلک دا غنم خوندي کېږي دي، ودرېږه چې ګران شي بیا به خرڅوم. دا ښه خبره نه ده، دا ناجایز دی. نو دوی چې ما کپړه یوړه نو هلته کې د کپړې قحط نه پیدا کېده. نو ما هغه کپړه خوندي کړه، ما وی ودرېږه چې دا کپړه سنبال کم، نو چې کله دا کپړه ښه ګرانه شي نو بیا به یې خرڅه کم. نو صاحب کې مې ښوده، نو چې ورو ورو ګرانېده ما نه خرڅوله. نو چې هر کله هغه کپړه ګرانه شوه او خلکو ته ضرورت شو نو بیا مې خرڅه کړه. نو چې ډېره لویه ګټه مې پکې وکړه، زرګونه درهم، په زرګونو درهمو ګټه مې وکړه او صاحب نیمه سته او نیمه زما. سړی خوشحاله. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته فرمایي انا لله و انا الیه راجعون. ته پې خوشحاله ها؟ د مسلمان د مجبورۍ نه تا دومره ناجایزه فایده اخیستې ده. مسلمان ته کپړه ګرانېدل او تا ګرانۍ ته یې ښودې وه، الله نه نه یېرېږي؟ الله له به جواب ورکې. اوس هم بعضې خلک یې غنم به راوړي، بازار کې دکاندار به وړه راوړي، غنم به راوړي، ابد خوندي کې چا باندې به نه خرڅوي. ولې؟ ورېږه شی ګرانېږي. دا ډېره لویه ګناه ده، ډېره خطرناکه ګناه ده. کم انسان چې دا چل کوي چې شی اخلي په بازار کې خوندي کوي، چینی دي، غوړي دي، اوړه دي، غنم دي، دې لپاره خوندي کوي چې دا ګران شي نو بیا به یې خرڅوم. د الله قهر او غضب له ډغره ورکول دي. دا سړی د رزق بلواندي کېږي او ورپسې کېږي به الله به د په دې رزق کې او د په تجارت او کاروبار او ګټه کې هېڅ قسم برکت نه اچوي. دا یاد وساتئ. او مسلمان ته ضرر دی، تکلیف دی. رزق الله ورکوي، تاله هم درکوي، دی بل هم ورکوي. قطعا ذخیره اندوزي به نه کوئ. دا ډېره لویه ګناه ده، خطرناکه ګناه ده. ګورئ هغه مال چې ته ګټې اب هم نه نه لاړ شي او هغه خپله چې کوم د سر پیسه دی اب هم نه نه لاړ شي، لپنګ به ناست دی بیا د الله په دنیا کې او الله سره صدا خو بیا جدا ده. وی خطله په دې خوشحاله چې ډېرې پیسې دی وګټلې، خوشحاله خاندې. ولې ځکه کپړه ګرانېدله او تا وی ګرانه به خرڅه کړم او ګرانه دې خرڅه کړه. د مسلمان د مجبورۍ نه دې ناجیزه فایده اخیستې ده، ډېره لویه ګناه دې ګټلې ده. څومره ګټه ستا کېږي؟ نیمه. وی چې دومره زر درهم مې کېږي. درهم نن سبا د 50 شپږ روپو برابر دی، شرعي درهم. دومره زره درهم مې کېږي. زر یې کور ته لاړ او هغه یې راوویستې، وی دا ستا نیمه ګټه خو دله جیبه در کوم. او ته به لاړ شې چې زما د کپړې اصل څونه پیسې وي، اصل او چې څومره یې ګټه کړې ده دا به ټول هغې ښار ته یوسې او د هغې ښار په فقیرانو باندې به تقسیم کړي. تا په ناجایزه طریقه دا پیسې ګټلې دي. نو ګټه به اوس ګوره که سړی سوچ کوي نو ګټه دې صرف تقسیم کړي. نو د کپړې اصل مال خو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ولې تقسیموي؟ د ګټه تقسیم کړه که نه. کومو خلکو نه چې دې ګټه کړې ده هغې دې واپس ورکړه. نه نه نه، هغه چې څومره دې ګټه کړې ده هم په هغه خلکو واپس تقسیم کا. او چې زما د کپړې کوم اصل قیمت دی، اصل قیمت هغه هم هغې ګټې سره اوس ګډوډ شوی دی، هغه پیسې هغې سره ګډې وډې شوي دي، پته یې پکې نه لګي. نو اصلي د کپړې چې کوم هغه لکونو روپو پیسې دي هغه مې اوس په غریبانو تقسیم کا. او تا محنت مزدوري کړې ده، د جیب نه ته خپلې نیمې پیسې واخله. دې ته ایمانداري وایي. غټ تاجر او سوداګرو ایمانداري پکې دې ته وایي. بعضې خلک اوس هم امام ابو حنیفه رحمه خبرې کوي، امام صاحب داسې دی، امام صاحب داسې دی. امام صاحب نوک تمام څوک ونه رسېږي، نه په علم کې او نه په تقوا پرهېزګارۍ کې. یو سړي دې پیسې قرض کړې وې 60,000 درهم، 60,000 درهم دا دې یو سړي قرض کړې. دې زمانه کې تقریبا 15-16 لک روپۍ ته جوړېږي.
دی ته قرض کړی. یو ځل په لاره امام صاحب روان دی، سړی هم روان دی. چې روان دی نو دی سړي چې دا امام صاحب ولید نه په یو کوڅه کې روان شو. امام صاحب ورمنډه کړه، د مټې ونیو، یلکه چېرته تښتې، موږ نه پټېږي، لار بدلی. هغې سړي دا ګمان راغی چې په ما خو یې قرضه ده، ما نه خپلې پیسې غواړي. وروره موږ نه ولې پټېږې، لار دې بدله کړه چې زه دې ولیدم. بعضې سړی چې قرضدارې سړی وویني نو پټېږي ته، ولې پټېږي؟ وایي صاحب ستا په ما پیسې دي، قرض دې راپورې دی، ما سره شته دی نه او نیټه دې تېره ده، نو بس ما له حیا راځي در مخامخ کېدی نه شم، او چې کله پیسې برابر کم راځم به. وایي ښه ته د ما مسلمان رورې، نو تا زمونږ مجلس په دې وجه پرېښود چې په تا زما پیسې پورې دي او هغه د سره شته دی نه، نو ته حیا کې نه راځې، ته خو زما مسلمان رورې، راځه زما مجلس له پام کوه چې د ما نه ځان پټ نه کې، او تا باندې چې د ما کم 20,000 درهم پورې دي دا مې د الله په نظر ته وبخلې، ځه خپل کار کوه. وبخي څوک یو 2 روپۍ یو 3 روپۍ وبخي دې زمانه کې. استاذ چې ما جومات له هغه 10 روپۍ درکړې یاد دي دي استاذ، هغه چې درې مې جومات له اغشتې وم، پکې چې مې اغشتې وم، پلان کې چې مې 2 روپۍ ورکړې وې، 15 روپۍ خیرات به وکړي، یو کال به یې یادی. او زمونږ به څه خیرات دي؟ رښتیا ووایه، نیکان خلک هم پکې شته، پاکان هم پکې شته، خو اکثر خلک چې طالب له ډوډۍ ورکوي نو هغه ورکوي چې په خپله یې نه خوري، سوځېدلي. او خیراتي چې ملنګ لکم او د فقیرانو لکم غنم ورکوي نو ابه هغه چې د ګونډي نه به ډکي، دا زمونږ خیرات دی. او مقبره کې چې کوم خیر پیټې اخواس هم نه قبلېږي، خو د ریاکارۍ شی دی، خو اوړی هم کم اوړی، هغه صابون به اوړی چې جامې بشلی، ځان له کم راوړی، خیرات کم کې، ځان له کم صابون اخلي کور له، حاجي صاحب داسې ده که نه؟ او خیرات مونږ کم کړو، دا زمونږ سوچ دی. حالانکه خیرات کول، صدقه کول الله سره سودا ده، په کار دا ده چې ته خپل الله سره سودا کې چې مزیدار او بهترینه سودا وکړې. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که ستا په چا قرض پورې دی او دی غریب دی ور ویې بخه، که مالدار دی مهلت ولا ورکه، مالدار لم خیر دی مهلت ورکه، او که غریب دی ورته وبخه. قرضداري ته څه وایي؟ هغې ته څه وایي؟ مثل الغني ظلم. ګورې که ته مالدار یې پر دې قرض در پورې دی، وایي نن در کوم سبا در کوم، دا تم ظلم کې نیټې پوره ده، فورا خپل قرضه ورته خلاصه کړه. دواړو طرفونه ظلم شروع دی. که ما یو 10 روپۍ درکړې، 2 ورځې مهلت درله نه در کوم، بیا سود ده نه غواړم، سود. نن سبا پروګرام دا شروع دی، ډېر خلک سود خواره ګرځي، پیسې به ورکړي، هلکه دا به میاشت پس راکې، چې میاشت نیټه پوره شي راوړه، که نشته دونه سود به راکې، نفع ورته وایي، یو څوک ورته منافع وایي، نومونه وله بدلوي. هغه ټیم راشي بیا نشته، دومره به زیاتي به راکې. دا خو زمانږ او ستاسو ګناه شوه چې کوم قرضدار دی، خو چې په چا دې پورې شوې بس توبه وباسه، د مور پی دی. بیا د دوکاندارانو نه تپوس وکړې که نه، دا تپوس وکړې ته دوکاندار غریب څه سرمایه به یو 50,000 20,000 10,000 او 1,000 1 لک روپۍ د دوکان کې چولې دي، دا د هغې غریب اړې موړي ده، دې ساتلې. اته ټول قرضدار وخوري، خو چې چا چای یوړه، چیني یوړل، پی یوړل، بس د مور پی. دا سوچ لیکئ چې مړ بشم نو مرګ پته خو نه لګي، وارثان تی نه ورکړي، ستا بچې به څه ورکړي؟ ته خپله غاړه نه خلاصوې، ستا بچې به ستا غاړه څه خلاصه کړي؟ دواړو طرفونه ظلم شروع دی. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تقوا ته او بزرګۍ ته ګوره، وایي ښه په دې وجه چې په تا زما پیسې پورې، دا زما مجلس پرېښی دی، راځه مجلس الله لپاره مې درته وبخلي. دا تقوا وه، د هغه ټوله شپه د رب العالمین عبادت پرې کوو، د شپې به د قرآن حکیم ختم کوو، 2 رکعاته نفل، یو رکعت کې یو ځل قرآن حکیم ختموه، بل رکعت کې بل ځل قرآن حکیم ختموه. بعضې خلک په دې باندې هم سوال کوي، یاره وایي دا خو ډېر ګران کار، د شپې په 2 رکعاتو کې 2 ځله قرآن شریف ختمول، دا خو د انسان عقل نه علي. دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کرامت او کرامت، دا د عقل نه بار خبرې دي، عقل بالکل ستا نه علي. شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه، مولانا شرف علي تانوي رحمت الله علیه دا واقع لیکلې ده، هغه به 6 غنټې کې قرآن شریف ختمو، اول نه اخره پورې 6 غنټې کې. صاحب د هندوستان چې څومره علما او قاریانو هغې پرې راپاڅېدل، وایي دا ته ګناه کې ظلم کې. نبی علیہ السلام فرمایي 3 ورځو نه مخکې به قرآن نه ختمې، 30 په 6 غنټو کې ختمې، دا زیاتې دی. هغه وایي داسې وکړه، کښېنئ راته، کښېنئ زه درته قرآن شریف شروع کوم، که مې ختم که خو ټیک ته، او که مې ختم نه که ستاسو خبره به ټیک. د دیلي په جامع مسجد کې چې څومره علماو مشهور لوی راغونډ شو، او دا لوی لوی قاریان راغونډ شو، حافظان، چا ورته چې قرآن یاد و هغه ورته غوږ کېښود، او چې چاته یاد نه و قرآن شریف لاس کې ونیوه، او د مازدیګر مونځ وشو، او شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه هغه ورته قرآن شریف تلاوت شروع، الحمدلله نه ورته شروع کړه. د ماښام بانګ یې نه ویلې چې والناس ته ورسېدو،
ما خام بانگ نو ویلی چې والناس ته ورسېد طوی الزمان او طوی المکان دا زمونږ تصوف یو باب دی مستقل. رب العالمین بعضې وخت یو انسان ته زمانه را نږدې کي په لږ وخت کې د ډېر کار والي. دا د هغه کرامت دی. کرامت هغه کار دی چې الله تعالی د یو مسلمان بنده نه چې پیغمبر نه یو مسلمان بنده د هغه نه داسې یو کار والي چې هغه د عقل نه خلافي. دې ته کرامت وایي. او طی المکان بعضې وخت کې په لږ وخت کې ډېر مزل وکړي، په لاره رواني الله تعالی ورته را ځمکه راغونډه کړي. د هغه دا خیالي یو ګنټه کې څونه مزل کېږي، دله الله تعالی داسې یو طاقت ورکړي چې هغه په 2 منټه او په 3 منټه کې هغه مزل وکړي. 15 شوارو کې چې کم کار کېږي هغه الله تعالی په ګنټه کې ردنه وایي. دا نیکانو بندګانو رب العالمین دا طاقت ورکوي. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خو د کرامت خاوند نو کاغه په شپه کې 2 ځله په یو رکعت کې یو ځل په بل رکعت کې بل د قرآن حکیم ختمو. بشک بالکل د عقل نه خلاف او بار خبره ده، خو د کرامت نه بار خبره نه ده. دا د هغه کرامت او د هغه بزرګي وه، د هغه نیکي وه. نو شپې به قرآن حکیم ختمو، د ورځې به لګیا طالبانو ته درسونه به ورکول او د قرآن او د سنت نه مسایل به وکړل. دا د هغه مشن او د هغه پروګرام. او مجاهد څومره استاد دی د حماد دی، یو ځل د خپل استاد له ورغی حماد له، هغه ډېر خفه ناست و. امام صاحب رحمت الله علیه ورته وایي چې استاد جي ولې پریشانه ناست دی؟ وایي په 2 وجو پریشان یم. یو خدا دی چې زمونږ د علاقې ته یو سړی راغلی دهري. دا دهري هغه خلک دي چې الله نه مني، نو هغه د خلکو عقیدې برباد کړې، ډېر خلک یې ګمراهان کړل، د خلکو په ذهن کې خرابې خبرې اچوه چې الله نشته، خدای نشته، الله نشته، نو ډېر خلک یې ګمراهان کړل. یو خو په دې ډېر پریشان یم. دویم مې بېګا یو خوب لیدلی دی، د هغه خوب د وجې نه پریشان یم. دا خوب دا دی چې بېګا زه خوب وینم چې یو اونه ده، اونه شنه، او په هغه اونه کې شنې پاڼې دي، وړې کچه پاڼې دي. یو خنزیر راغی او د هغه اونې نه هغه ټولې شنې پاڼې وخوړې، بلکل یې اونه د پاڼو نه تشه کړه. او بیا هغه اونه په منځ اوشلېده، چې اوشلېده د هغې نه یو زمری راووت. زمری چې راووت په هغه خنزیر باندې حمله وکړه او هغه خنزیر یې داسې بلکل خنې و نیک او دا اندامونه یې وله پرې کړل او هغه خنزیر یې په هغه سات باندې ټوټې که مړ شو. دا خوب مې لیدی دی او ډېر زیات پریشان یم. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته وایي چې استاد جي مه خفه کېږه، دا خو د خوشحالۍ خبره، دا ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره. خوب خو ډېر مزېدار دی. څنګه؟ وایي دا اونه چې ده نو دا ته زما استاد یې ته دا اونه او دا څومره شنې پاڼې چې تا ولیدې په دې اونه کې دا کچه مسلمانان دي، دا واړه، دا کمزوري مسلمانان دي، وړې پاڼې دي، دا واړه مسلمانان دي. او دا خنزیر چې تا ولید چې دا پاڼې خوري، دا دهري دی، دا دهري د خنزیر په شکل تا ته الله وښو. دی راغی او دا کچه مسلمانان چې دا کمزوري مسلمانان دي، د شنو پاڼو په مثال دي، دا ټولو خوړل، د خنزیر خوړل، د دهري خوړل، ګمراهان یې کړل، عقیدې والا برباد کړل. بیا دا اونه اوشلېده نو زمري ترې راووته، نو ته اونه ته اوشلېدې، زه دنه راووتم، زه ستا شاګرد یم که زه هغه زمری یم. او د زمري دهري مړ کړ، دا دهري بدله زه برابر و. استاد خوشحاله شو. دا خو واقعي ډېر مزېدار خوب دی. او امام صاحب رحمت الله علیه رب العالمین ډېره لویه پوهه ورکړې، ډېر زیات هوښیار و، ډېر عقلمند. دا علم سره عقل ډېر ښه شی دی. کم علم سره چې عقل نه هغه هم د تبې ذریعه. علم سره پوهه، هغه پارسیبان وایي یک من علم را 10 من عقل باید، یو من علم للس من عقل پکار دی. که لس من علم د سره عقل پکې نه هم مصیبت دی. پوهه ولا پکار ده، پوهه. نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خو ډېر انتهایی پوه، خدای پاک هغه له یو سوچ او سمج او پوهه ورکړې وه. بس راووت میدان ته اعلان یې وکړ، هغه دهري متعلق هغه له ورغې وی ته خلکو عقیدې بربادې مقابله کوو. بادشاه لاله، بادشاه سلامت، دلته یو سړی راغلی دی دهري دی او د خلکو عقیدې بربادوي. هغه وی دا خو مقابله به پکاري، داسې خو دې نشم لرکولی، پیری ولا زه سره مناظره کوم، مقابله کوم، بحث کوم. ټیم یې مقرر کړ. چې ټیم یې مقرر کړ د بادشاه دربار کې دنیا خلک را جمع شو. هغه سړی چې دهري دی او خدای نه مني، هغه هم دی، هغه ملګري هم ناست دي. امام صاحب رحمت الله علیه هم شاړ بیشاړ جامو کې دی ورغی.
دهری وته وی چې ما سره به څوک مقابله کوي. امام صاحب ورته زبر سره کوم. لری شوی ته خو را کوټه باندې موله ته ما سره مقابله کول شي ورشات چتلوي استاد دی راواله ته ما سره مقابله نشي کول. امام صاحب ورته وی ذکر کوټه موله مو کار سه مخزا سره مقابله کوم. اوس به پته ولګي چې تب په حق او کذا په حق. هغه دهری خو خيار واغه یو بل نه سوالونه کو. زبستانه سوال کوم مال به داغه جواب راکې. بیا تمانه سوال کو زبستانه سوال جواب در کوم. ډیره بادشاہ ناس دربار کې خلک هم ناس دي. دهری وته وای عجیب سوالونه پکې. وینم به سوال مدار چې تاسو وای چې الله نه مخ کې سوچته نو به تیرستو سوچته. اولم دی او اخرم دی. د رب العالمین نه مخ کې سنو بس الله. او د الله نه رستم سنشتا. از الله دی. نه ته مخ کې سشتا ازلی دی. نه ته رستو سشتا ابدی دی. مونږ بټول مړ شو هلاک بشو الله بای. مونږ نور رب العالمین موجودو. د دې یو مثال بداسه په ماته خارج کې داسې ماته یو مثال به خو کې داسې یو شی چې داغه نه مخ یو شی بنه رستوي دا کلمات داسې یو شی خو اوس کدا لوډ سپیکر دی نه مخ کې یو ځایشتا کدا کوټه دی نه مخ کې چا کور دی داغه نه مخ کې بل چا کور دی داغه نه مخ کې بل چا کور دی د جمعات نه رستو لار دا هغه نه رستو بل چا کور دی نو داسې شیخ دنیا کې نشته چې هغه نه مخ کې یو شی نو درست یو شی د دې مثال خو امام سے ورته وی دا انسو دا عدد دا شمیر درځي وی وایا هغه یو دوا درې سلور پنځه شپږ و وی دا تاسو نه کوم چې دا یو نه مخ کې څه شی دی د یک نه مخ کې یو نه مخ کې څه شی دی هغه وی دا یو نه مخ کې وزنيشت شروع خو دا یو نه کې په عدد کې پشمیر کې دا یک نه مخ کې بل څه شی نشته په انسو کې وی خدا وایا 4 5 شپږ و تسل زر کروڑ ارب کرب زور پس شابه لګیاو لک سات بس نو بس چپ شو وی شابه وایا وی نور خو مال نه راځي وای ورپسې اخیری به ځان رسې داسې حد ته به رسېږي شابه وای چپکې کې بنا وی بداما چې سونه انسی وي دینه پس خو ما زر نور انسی نشته وی دا تمام مثال خو چې دا عدد کم شمیر دی دا یک نه مخ کې یو نه مخ کې څه نشته او چې ته څومره شمیر خلاص کې نور ورپسې زازا اخر کې داسې حد ته به رسېږي داغې نه پس به بل انسان نه وی خد دویم سوال دا درته کوم چې ته الله ارض موجود دی د دې یو مثال لاره راک و پیرا غفتل پیو لوی جام نو امام صاحب دې دهری ته وی دا تاسو ته نه کوم چې په دې پيو کې غوړی شته که نشته وی او بالکل غوړی پکې ولې پېچو شاربه ماسته جوړ کې او وی شاربه نو شملې اخواشه کوچ بل خواشه کوچ غوړی دي دې پيو کې غوړی شته وی او وی دا غوړی کم زیدي په دې پيو کې قاشو غراواله دا غوړی ته مال راو بس دا په دې پيو کې دا غوړی په کم ځای کې موجود دي وی دا په دې ټولو پيو کې موجود دي نه وی یو خاص ځای کې وی خاص ځای کې نه دا پيو وی کدا ډرم د پيو ډیر اوګد شي او ډیر پلن شي وی بیا په ټولو پيو کې دا غوړی پراته دي خوار پراته دي نو ته څنګه وای چې ته داسې ماته د الله متعلق یو مثال وخایا چې الله ارض موجود دی دا کله یو مثال ماته وخایا دا دې مثال شو کنه دا غوړی په دې پيو کې په لس ډرم شي کلوې حوض شي کړی دی دریاب مرشي هر یو جز کې دا غوړی خواره پراته دي وی خدا دریم تاسو نه کوم چې ته چې الله ارچا ته ګوري د دې یو خارج کې ما تخکار یو مثال وخایا چې ما ته پته ولګي امام صاحب ورته ورشه شمه راوړی شمه پیراوړه بل کړه